پلازمینه کابل کې د تیلو د بیې لوړېدو د خلکو اندېښنه. سلام، ستړي مشئ، زموږ پښتو نیوز چینل ته ښه راغلی. په پلازمینه کې د تیلو د بیې لوړېدو سره سم د کابل په ځینو برخو کې د لایني موټرو کرایې هم لوړې شوې دي. ورته مهال یو شمېر موټر چلوونکي د لایني موټرو د کرایې د لوړېدو لامل په وروستیو ورځو کې د تیلو د بیې لوړېدو بولي. اخوا د سوداګرۍ او پانګونې خونه وايي په نړیوال بازارونو کې د تیلو د بیې لوړوالی او د پیسو لیږد رالېږد محدودیتونه د کابل بازارونو کې د تیلو د بیې لوړېدو دوه عمده لاملونه بولي. مننه چې له موږ سره وئ. که زموږ ویډیو مو خوښوي زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.